بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نننی درس مو د قایم الزاویو د قضیو په هکله دی چې البته مخکې درس کې هم موږ په دوو قضیو باندې کار وکړ چې یوه قضیه وه چې که چیرې له یو قایم زاویې نه په وتر باندې ارتفاع رسمه سي، حاصل ضرب دغې قاعدې او ارتفاع مساوي کیږي له حاصل ضرب دوو قایمو ځلو. او بل موږ کولی شو که له یوې قایمې زاویې څخه یو ارتفاع په وتر رسم کړو، مربع د دغه ارتفاع مساوي کیږي حاصل ضرب دغه قطعات چې دغه وتر له وتر څخه ارتفاع جدا کوي. یا اوس راځو وایي چې که چیرې په یو قایم زاویه مثلث کې 10 درجې زاویه موږ ولرو، حاده چې 10 درجې زاویه وي، د مقابل ضلع نیمایي د وتر ده. یعنی څنګه که چیرې په یو قایم زاویه مثلث کې د وخت که چیرې په یوه قایم زاویه مثلث کې د یوې حادې زاویه اندازه د یوې حادې زاویه اندازه 10 درجې وي، 10 درجې وي، د دې زاویې مخامخ ضلع اوږدوالی د دې زاویې مخامخ ضلع اوږدوالی د وتر د اوږدوالي نیمایي دی. د وتر د اوږدوالي نیمایي دی. یعنې په دې معنی که چیرې موږ دغه یو مثلث د قایم زاویه ولرو، دا که 10 درجې ولرو، دغه ضلع ای ولرو، دا بي، دا سی، دا بي د ای ضلع نیمایي د وتر ده، یعنی بي پر 2. ښه، موږ یو مثلث د قایم زاویه لرو په دې شکل، مثلث د قایم زاویه لرو، دا ای، دا بي، دا سی. له دې نه موږ پوهېږو چې وتر له هرې قایم ضلع څخه لوی ده. موږ چای ثبوتوو که دغه زاویه موږ 10 ولرو، ای سی نیمایي د ای بي ده. یعنې څه مانو؟ ای سی ثبوتوو چې ای سی نیم د ای بي پر 2 ده. ښه، دلته موږ پوهېږو چې ښایي چې دا 10 دا 90 دا څو زاویې کې دا 80 کېږي. ښه، موږ کولی شو چې د ای سی په اندازه په وتر په همدغه اندازه موږ دلته اوږدوالی جدا کړو، یعنې 200 زنک دلته دا جدا کوو. ځکه جدا کوی شو چې هره قایمه ضلع له وتره وړکۍ ده. نو که دلته موږ کېږو تقریبا دلته به راسي دغه فاصله مساوي له دې فاصلې سره کولی شو دلته جدا کړو. له دوو نقطو نه یو خط تېرېږي. ښه، اوس موږ یوه قضیه لرو چې وایو چې په مقابلو ضلعو مساوي ضلعو کې مساوي زاویې دي. دغه زاویه مساوي له دې زاویې سره ده. ځکه که دې ته موږ فرضاً څو رسېږو، که دې ته اکس وایي دا هم اکس ده، یا که دا زاویه اکسي دا هم اکس ده، یعنې اکس جمع اکس جمع 80 مساوي څو درجې؟ 180. مجموع د زوایای داخلي. موږ یو قضیه ویله چې مقابل د مساوي ضلعو کې مساوي زاویې دي، مقابل د مساوي زاویې کې مساوي ضلع. دغه ضلع له دې ضلع سره دې مقابل کې دغه زاویه ده، دې مقابل کې دغه زاویه ده. چون دا ضلع له دې ضلع سره مساوي ده، پس دا زاویه له دې زاویې سره مساوي ده. دلته دا کېږي 2 اکس 80 چې هلته لاړه اپلاو چې 120 کېږي و اکس مساوي څو کېږي؟ 80. دغه زاویه هم 80 سوه، دا هم 80 سوه. ښه، دا دواړه زاویې چې 80 سوې، پس دا مثلث متساوي الاضلاع ده. متساوي الاضلاع مثلث هغه مثلث ته ویل کېږي چې 3 ضلع سره مساوي وي
او درې زاویې سره مساوي، درې زاویې شپېته شپېته وي. پس دا چې درې زاویې زی دا متصل عضله ده، دا عضله هم له دې سره مساوي ده. ښه، موږ کولی شو ووایو چې دغه زاویه ټوله 90 ده. دا زاویه څو ده؟ دا چې ټوله دغه زاویه له دې ځای 90 سوه، دا 80 سوه، دا زاویه 10 ده. 10 ده، ځکه 10 جمع 80 90 کېږي. ښه، وروسته له هغه دلته موږ لرو چې دوه زاویې دي، په مقابل د دوه زاویو کې مساوي زلې موجودې دي. ښایي دغه زله له دې زلې سره مساوي ده. ښه، په همدې شکل موږ کولی شو وینو چې دغه ایسي نیمایي دغه ده، ځکه یو سهم ده، دا دوه سهمه دي. یعنې که چیرې موږ دلته دې قیمت ته وایو دا هم وای ده، دا هم وای ده. یعنې نور نوشته کولی شو چې ایسي مساوي کېږي، ایسي مساوي کېږي څو سره؟ وای سره، او ای بي له دوه وای سره. پس نیمایي دی دوه وای سره مساوي کېږي. ښایي ایسي نیمایي د چا ده؟ ای بي څخه ده. ای بي پر دوه، ځکه دا یو سهم ده، دا دوه سهمه. ای بي ایسي مساوي کېږي ای بي پر دوه. کولی شو چې هره په مثلث د قایم زاویه کومه زاویه چې 10 درجې وي مقابله زله نیمایي د وتر ده. البته ښه، موږ بله قضیه هم دلته لرو چې قضیه کې څه ویلي؟ د هر مثلث په هر قایم زاویه مثلث کې په هر قایم الزاویه مثلث کې چې د هغې میانې اوږدوالی د هغې میانې اوږدوالی د هغې میانې اوږدوالی چې له قایم راست څخه په وتر باندې چې د قایم راست څخه چې د قایم په وتر باندې رسم کېږي، په وتر باندې رسمیږي، په وتر باندې رسمیږي، د وتر د اوږدوالي نیمایي سره مساوي ده. د وتر د اوږدوالي له نیمایي سره مساوي ده. ښه، همدغه یوه قضیه ده. البته ښه، په هر قایم الزاویه که د هغې میانې اوږدوالی چې د قایم راست څخه په وتر باندې رسمیږي، تر دې ځایه په وتر پورې هغه ده فرضیه ده. مطلوب د موږ د وتر له نیمایي سره مساوي ده. که چیرې موږ دا په هر قایم الزاویه مثلث کې هغه میانه چې د قایم راست څخه په وتر باندې رسم کړو، فرضاً رسم کړو، مطلوب د موږ د وتر د اوږدوالي له نیمایي سره مساوي کېږي. پس د وتر د اوږدوالي سره نیمایي کېږي. یعنې داسې ده چې موږ که چیرې داسې یو مثلث د قایم الزاویه ولرو، په دې شکل قایم الزاویه مثلث ولرو، که هغه میانه څه معنا؟ چې مقابل زله څه کوي؟ سره نیمایي کوي. که چیرې موږ دغسې رسم کړو مثلث قایم الزاویه، میانه هغه خط مستقیم کرښې ته وایي چې له راسه په مقابل زله باندې رسمیږي او هغه نیمایي کوي. فرضاً موږ ګورو دغه ساحه تقریبا نیمایي راځي، دغه ځای کې دغه اوږدوالی نیمایي کوي. یعنې
هدف دا A B C کسی دې نقطې ته که M منګه ووایو یعنی چا کې دغه اوږدوالی دا نیمایي کوي یعنی هدف دا ده چې دغه اوږدوالی مساوي له دې سره کېږي یعنی AM مساوي له BM سره باید مساوي شي د دغه اوږدوالی دا نیمایي کوي یعنی څه معنا یا یې نوشته کولی شو چې BM مساوي کېږي EC پر 2 ښه موږ البته یعنی دغه د میاني اوږدوالی مساوي له دغه ساحو ځکه دا دواړه سره مساوي دي یعنی که چیرې موږ له میانې څخه موږ له راس څخه د قایم راس څخه یو میانه رسم کو عمود نه میانه هغه ځای ته وایي هغه خط ته وایي چې مقابل ځای چا کې نیمایي کوي دا څه وایي وایي دغه اوږدوالی د میانې نیمایي دی مقابل ځای دی یعنی ځکه میانه دا دواړه خط سره مساوي دي ځکه دا میانه ده صحیح ښه اوس دا موږ که په اندازه د همدغه موږ امتداد ورکړو په دې شکل په دې اندازه موږ امتداد ورکولی شو دې خط ته پوهېږو چې له دې دوه نقطو نه په همدې اندازه موږ دوه نقطو نه یو خط تېرېږي له دې دوه نقطو نه یو خط تېرېږي له دې دوه نقطو نه هم یو خط تېرېږي ښه دې نقطې ته فرضاً ډي ووایو موږ دې په همدغه میانې په اندازه اوږدوالی د میانې په اندازه موږ دې ته هغه ورکړو امتداد ورکړو دې ځای ته ورسېدو دې دوه نقطو نه یو خط له دې دوه نقطو نه یو خط تېرېږي ښه اوس ګورو چې دغه دواړه مثلثونه سره متشابه دي ځکه دوه ضلع او زاویه د مابیني سره مساوي ده یعنی څه معنا AMB مساوي ده ډېر وبښئ مساوي ده له DMC سره په دې خاطر چې دوه ضلع دغه ضلع دې ضلع دې ضلع سره مساوي دي پس دا دواړه مثلثونه دوه ضلع او مابیني زاویې سره مساوي ده دا دواړه مثلثونه چی دي انطباق پذیر دي ښه وقت انطباق پذیر شو مساوي ضلع په مقابل کې مساوي زاویې دي یعنی EB مساوي کېږي DC سره په همدې شان موږ کولی شو چې دا په اساس متقابل به راست مساوي ده دا ضلع له دې ضلع سره دا ضلع له دې ضلع دغه مثلث له دې مثلث سره انطباق پذیر ده زاویه د مابیني مساوي ده دا ضلع له دې سره دا ضلع پس دغه دواړه مثلث دلته نوشته کولی شو ED مساوي له BC سره ښه موږ ګورو چې یو څلور ضلعي ده څلور ضلعي کې مقابل ضلع سره مساوي دي پس دلته موږ که څلور ضلعي کې ټول ضلع سره مساوي یوه زاویه چې قایمه یې نور هم قایمه دي پس دا چی ده مستطیل ده موږ مستطیل کې په اووم صنف کې ویلي وو چې وترونه سره مساوي دي یعنی EC مساوي کېږي له BD سره ښه که دغه قیمت ته M ووایو دغه هم M ده که دې قیمت ته موږ وړکی M ووایو دا هم M ده دا وړکی M دا وړکی وترونه سره مساوي دي EC چی ده M جمع M دوه M او BD مساوي ده N دوه N دوه له دوه سره خلاص M مساوي له N پس دغه M له N سره مساوي ده پس له دې ځایه موږ نوشته کولی شو چې BM مساوي کېږي AM سره ښه یا نو چون دا اوږدوالی دې اوږدوالی سره مساوي ده پس BM مساوي کېږي یو پر دوه د EC سره ښه درس همدلته پای ته ورسېده په مخ هم ښه د خدای په امان